بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو نیکې هیلې سلامونه. الله دې وکړي چې تر دم غړي ټول د صحت په لباس پټ وي. زمونږ او ستاسو په ټولنه کې همداسې د نړۍ په کچه په میلیونونو خلک د معدې د شیدو څخه شکایت لري، یا په دې معنا چې د دوی د معدې د مریض لاندنۍ ساحه سوځي، د جوش احساس کوي، او ځینې بیا وایي چې د معدې محتوي خولې ته راځي یا پاس مرۍ ته راتېرېږي د معدې څخه. نو دغه یو داسې مشکل دی چې د نړۍ په ټولو خلکو کې، په اکثره خلکو کې شتون لري او ورڅخه ځورېږي. هدف مې له ټولو څخه دا و چې زیاتره کاهل اشخاص دغسې مشکل لري او زیاتره ځوانان د دغه مشکل څخه کړېږي. دغه ستونزه، دغه ګیله ځکه مهمه ده چې که خدای مکړه یو څوک دغه دوه مشکل لري، د معدې د مرۍ سوخت شیدل یا د معدې د محتویاتو راتلل خولې ته، پاس مرۍ ته، دا د یو داسې مشکل باعث کیږي چې د سرطان لپاره زمینه برابروي. او دغه ستونزه چې د دوامداره معدې شیدو د مرۍ شیدو څخه رامنځته کیږي د بارټس اسافیګس په نوم سره یادیږي، چې د دغسې خلکو په 10 تر 20 سلنه وګړو کې ناروغانو کې راڅرګندېږي. او کله چې بارټس اسافیګس رامنځته شو نو 30 تر 100 سلنه د نورو خلکو په نسبت دغسې خلک د مرۍ د کینسر په خطر کې دي. نو که څوک دغه مشکل لري، زر تر زر د خپل دغه مشکل تشخیص او درملنه اجرا کړئ چې خدای مکړه بیا د بارټس اسافیګس یا هغې څخه رامنځته کېدونکي د مرۍ د کینسر څخه تاسو په امان وئ. ډېره مننه.